د ځلکرک لرې پرتې سیمې نري پنوس شاوخوا 600 څخه زیاتې کورنۍ د خراب او تنګ سړک له امله سختو ستونزو سره مخامخ دي. د سیمې د خلکو په وینا د غلار پخوا یوه سرکري لار وه چې پلنوالی یې شاوخوا 15 فوټه و، خو د وخت په تیریدو سره د لارې ډیره برخه تنګه شوې او اوس په ځینې ځایونو کې یوازې تر 15 فوټو پورې پاتې شوې ده. دا لیار دو امروز آمده تقریبا دا اغسار است تقریبا 2 کیلومتر دو 16 فوٹ دو چوڑائی کے اوس دا تقریبا 5-6 فوٹ پوتے نه دو یعنی متای چې تا کډی دي چې تا وبدي چې تا ګان نه متای د غجاري کې پروت موږ نمائندګون چې دي دا موږ دا مطالبه کوو چې د متای چې دوی غام وکړي چې دا مشته جوړ شي متای چې د موږ متای چې دوه محلو یعنی مرزا خیر څنګه خیل او کېرډای بونډي ولا د مړي جنازې متای ټول په دغه دیاري باندې سي. د نری پنوس اوسیدونکو وایي چې دا د یو یا د دوو کسانو ستونزه نه ده بلکې لغشاو خوا 600 څخه زیاتو کورنیو ګډه ستونزه ده. خپل کیمرمن کاسید خټک سره محمد شاکر منان، مشال ډیجیټل کرک.